سلام مینا درنښت قدرمنو لیدونکو د سبا لیدونکو د اروند لیدونکو دوست مو سید جیلانی جلان په خدمت کې شو. نن را سره بیا هم د هیواد یو مخکښ ځوان، یو با استعداده ځوان، خوږ انسان، تاسو به د ده خبرې د میډیا له لارې د ده شننې او تحلیلونه اورېدلي لیدلي وي، لیکنې به مو لوستي وي او د ده تدریس چې په علمي برخه کې هیوادوالو ته خدمت کوي. خو په ده ټولو به بیا وروسته ورسره غږېږم. مثلا چې وایي چې جلانه خبرې اوږدې کوې او موږ ستړي کوې، تاسو به هم تلوسه یې سسپنس وي. را سره د هیواد یو بریالی ځوان، اوس مهال د یو خصوصي پوهنتون استاد و ښاغلی رحیم صاحب دی چې بشپړ نوم یې شعیب احمد رحیم دی. رحیم صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته او د اروند خپرونې ته هر کله راشي. ستړي نشئ. ډېره مننه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. ډېره مننه. رحیم صاحب پوښتنې له دې پیل کړو چې پر هغو تجربو، روشونو، میتودونو راته وغږېږئ چې تاسو یې له مخې په ټولنه کې د یو بریالي ځوان، د یو با استعداده ځوان، د یو محبوب ځوان، یو مخکښ ځوان په حیث نه پوهېږم چې څومره با استعداده یم. تاسې خو دغه ډېر داسې درانه ټکي وکارول. څو شیونه مهمه دي کله چې انسان غواړي په ټولنه کې یا په مجموع کې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. هغه څه چې زه خپل د ژوند نه تجربه لرم او هغه څه چې د هغې کمبود یا نشتوالی په ټولنه کې ګورم، هغه دا دی ځان پیژندنه. زما په خیال زموږ د ټولنې ډېر ځوانان خپل ځان نه پیژني. د هغې نه زما هدف دا دی، ډېری خلک به وایي چې ولې زه ځان نه پیژنم. د هغه نه زما هدف دا دی چې خپلې د ضعف نقطې، خپل د قوت نقطې، خپل وړتیاوې، خپل شوق، خپل ذوق، بالخصوص خپلې نیمګړتیاوې او خپل شخصیت کې تشه، دغه ټول شیونه ډېری ځوانان نه پې ورباندې ډېر زیات فکر کوي، نه پې ډېر زیات تحلیل کوي. نو هغه همدغه باعث کېږي چې ډېری ځوانان کوشش کوي چې کاپي کړي. مثلا په تلویزیون کې یو څوک ګوري، غواړي د هغه کاپي کړي. مثلا که هغه وایي چې زما اقتصاد خوښېږي، دی وایي چې زما اقتصاد خوښېږي. همداراز که په خواله رسنیو کې د چا کومه خبره، د هغه کوم سټایل، د هغه کوم انداز د ده خوښېږي، نو هغه شی کاپي کوي. په دغه کاپي پیسټ شخصیت باندې فکر نه کوم چې نه د انسان فکر، نه د انسان شخصیت پرمختګ کوي او نه جوړېږي، ابتکار مخه نیسي. نو دا ډېره لویه ستونزه ده. یعنې زما دا هدف نه دی چې تاسې د چا نه زده کړه مه کوئ، زده کړه د ټولو نه کوئ، خو مهمه دا ده چې بیا هغه خپل شخصیت سره سم، خپل شخصیت کې ځای په ځای کې وګورئ چې هغه ستاسې سره ښایي که نه ښایي. مثلا د جلان صاحب د خبرو کولو سټایل فرق کوي زما سره. اوس که زه په خپل سټایل باندې څومره خبرې کوم، ما ته ستونزه نه ده، خو چې کله زه ستاسې سټایل کاپي کول شروع کوم، ولو که هغه تاسې سره ډېر ښه ښکاري، ما سره به ښه نه ښکاري. نو زما په خیال ټوله نه مهمه دا ده چې موږ خپل ځان وپېژنو او دا یوه متداومه پروسه ده. یعنې یو وخت به وړوکوالي کې ما فکر کول چې دا کومه تشه او کومې نیمګړتیاوې چې زه خپل ځان کې ګورم، شاید یو کال کې خلاص شي، شاید 2 کالو کې خلاص شي. خو اوس چې ګورم نو دا یو متداومه پروسه ده. همدا باعث کېږي چې د انسان شخصیت پرمختګ کوي. بالکل بالکل. ډېره مننه رحیم صاحب. تاسو فکر کوم چې اقتصاد لوستی دی، ولې مې اقتصاد ولوستی؟ څه ضرورت یې و؟ څنګه مو نورې رشتې ونه لوستې؟ په 2009 کال کې زه د MBA محصل وم په پاکستان کې. نو هغلته اوړي رخصتیانې، نو دوستانو ویل چې په اسلام آباد کې یو کانفرانس دی او سیمینار دی، په هغه کې تقریبا 40 پوهنتونونه اشتراک کوي. نو ته هم پکې راشه. نو هغه بیا موږ په هغه کې وو چې بېلابېلې ډلې جوړېدلې، یو ګروپ د پوهنتون په استازیتوب تله او هلته یې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې بیا دا ویشل شوي وو. مثلا چا به د تعلیم په برخه کې، چا په بله برخه، بله برخه. نو دغه نورې ټولې برخې خو نورو دوستانو ونیولې، مثلا تعلیم برخه شوه، سیاسي برخه شوه. دا اقتصاد چون لکه داسې تخنیکي غونډه یې ما ته راپرېښوده. نو ما د پاکستان د اقتصادي ستونزو په اړه یوه مقاله ولیکله
نو خو هغه وخت خو داسې زما کوم داسې ځانګړی کوم توقع ډېره نه وه، خو څه چې مې په ذهن کې و دا مې ولیکه. نو زما هغه توقع برخلاف هلته چې لاړم هغه ډېره خلکو خوښه کړه، حتی تر دې حده پورې چې په هغه ټول کانفرانس کې چې 40-50 پوهنتونونو ګډون کړی و، زما مقالې لومړی مقام ترلاسه کوو. د هغه دپاره بیا ماته ایوارډ راکړل شو په اسلام آباد کې. نو همدغه باعث و چې زه لکه څنګه مې چې په شروع کې ویل چې ځان پېژندنه که نه، نو زه پوه شوم چې ولا دا مضمون خو کله ما جدي نه و اخیستی. کله چې استاد تدریس ومل خو تقاضا او عرضه ده، دغه ګراف دی، نور خو په دې کې ولاکت شي. چې کله ما عملا په ده باندې کار وکړو، دا مقاله مې ولیکله، نو زه په ځان باندې یو څه پوه شوم چې په دغه مضمون کې زما فکر یو څه کار کوي. نو د ده نه وروسته چې ما بیا MBA مې خلاصه کړه، عملي ډګر ته راغلم، نو بیا یو کال دوه مې کار وکړ. بیا د چیونینګ سکالرشپ ته د انګلستان سکالرشپونه دي، هغه بورسونو له لارې نو مایل چې ما عملي کار وکړم، ماته نور هم خوند راکړه. نو زه به ورو ورو په خپلو وړتیاو باندې پوه شوم، په عین حال کې په خپلو نیمګړتیاو هم پوه شوم. نو مایل ولو که زه څومره هم ښه یم، زه علمي زده کړې نه لرم اقتصاد کې. همدا باعث و چې ما بیا دوهم ما ماسټري واخیسته په اقتصاد کې 2012 کال کې د انګلستان هیواد نه د سسکس پوهنتون نه. نو اصلا روحیه د هغه سیمینار او دغه کانفرنس نه راغله. تاسو په اسلام آباد کې هم تاسو اقتصادي کومه لیکنه چې کړې وه هغې لومړۍ درجه واخیسته، خو ما ته چې کوم معلومات تاسو یو ځل په افغانستان کې هم په د بهرنیو چارو وزارت کې مو دنده لرله، هلته هم تاسو یوه مقاله لیکلې وه، هلته هم لومړی درجه اخیستې وه، فکر کوم جایزه یې اخیستې وه. په دې لږ راته ووایئ. هغه هم 2015 کال ما اصلا هلته دنده نه درلودله، خو په افغانستان کې د سیمه ییزو همکاریو یو کانفرانس چې ځانګړی د افغانستان دپاره ځانګړی شوی، ریکاپ په نوم، ریجنل اکنامک کوآپریشن کانفرنس فور افغانستان، دوی په خپل شپږمې غونډې کې د کانفرانس ترڅنګ دوی وغوښتل چې د ځوانانو نه بېلابېلې طرحې او مقالې راوغواړي، او دا تنه د افغانستان په کچه نه و، دا په سیمه ییزه کچه وه، چې په دغه سیالۍ کې د مرکزي اسیا، افغانستان، هندوستان او پاکستان نه او تقریبا 25 مقالې راغلې وې. نو دغه سیالي چې ما وکړه زما دپاره بیا داسې لږه جالبه غوندې وه، ځکه چې موضوع ډېره جالبه وه، افغانستان په اړه وه. نو بلوم زموږ افغان ځوانانو کې بلوم دغه ستونزه چې دوی ډېر لیکل نه کوي. نو زما دپاره زه داسې سس هم کېدم، زړه و نازله هم کېدم، خو بیا مې ذهن ته دا راغی مایل که خدای ناخواسته په دغه کانفرانس کې د افغانستان نه هېڅ مقاله لاړه نه شي، دا خو ډېره بده خبره ده. نو مایل اقلا هغه د افغانستان د افغان ځوانانو په استازیتوب یوه مقاله هم که زه ولیکم، نو هغه زما غاړه به ترېنه خلاصه شي. نو د ده پروسه بیا داسې وه چې کله دا مقالې ځي، دا یې بیا هیګ انسټیټیوټ دغه ته لیږل، هالنډ ته لیدل، چې هلته بیا د پروفیسرانو یو پینل و، هغوی بیا د ده ارزونه کوله او نمرې ورکولې. نو کله چې دغه مقاله ما ولیکله، دوی ته مې وړاندې کړله، پایلې اعلان شوې. نو دریم مقام پکې د هندوستان یو پروفیسر یې اخیستې وه، دوهم مقام د پاکستان نه یو څوک و، زما مقالې پکې الحمدلله لومړی مقام ترلاسه کړ، چې بیا راتلونکي کال کې د ځوانانو په ورځ باندې بیا زه ولسمشر راوغوښتم او زما ستاینه وکړو، زما ډېر زیات ملاتړ یې وکړ د ځوانانو نړیوالې ورځ باندې. ډېره مننه تاسو ته الله بریالیتوب د ژوند په ټولو چارو کې سره د ټولو هېوادوالو، ټولو ځوانانو او ټول ځوانان باید همداسې هڅه وکړي، کوشش وکړي چې یو ځای ته ورسېږي. تاسو په غرب کې زده کړې کړي دي، په انګلستان کې مو زده کړې کړي، په بهرنیو ملکو. د غرب د زده کړو او د افغانستان د زده کړو په توپیر، تدریسي توپیر باندې که لږ راته وغږېږئ. زما په خیال هغه که یو ټکي کې تاسې ته د شرق او د غرب دغه د تعلیمي نظام هم د زده کړو هم د تدریس که تاسو ته تدریس هم هغه خپلواکي ده، په دې معنا چې په افغانستان کې مثلا زموږ د سیستم را روان دی چې استاد درته یو مشخصه کتاب درکوي، بیا یا که تاسو نورو پوهنتونونو کې زده کړې کوئ، تاسو ته یو تعداد سلایډونه درکړي، هغه سلایډونو تر تدریسي بیرته همدغه سلایډونو کې امتحان اخلي، بیرته تاسو همدغه سلایډونه په امتحان کې لیکئ، پرمختګ کوي. په غرب کې داسې نه ده. په غرب کې تاسو استاد دلته مثلا زموږ نه خپله
وخت چې تدریس کوم زما اکثر محصلین دا توقع کوي چې دوی ته زه په ذهن کې دا شی پیچکاري کړم. په غرب کې داسې نه ده. په غرب کې استاد فقط یو فیسیلیټیټر په شان دی. هغه تاسو ته سلایډ درکړي چې دا موضوعګانې دي. بیا د دې ترڅنګ مطالعې دپاره تاسو ته ماخذونه درکوي چې مثلا دغه 3 مقالې یا دغه 4 مقالې باید تاسو دغه موضوع سره تړلې تاسو ولولئ. بیا هره مقاله چې د هغه 40 50 تر شپېته ورقو پورې ده. حتی چې بعضې کتابونو بعضې چپټرونه تاسو ته وایي چې تاسې مطالعه کوئ. بیا په دغه مطالعې او تحلیل په اساس باندې تاسې یا لیکنه کوئ بیرته چې د هغې ارزونو په اساس باندې ستاسې ته نمرې ورکول کېږي، یا بیا تاسې نه امتحان کې دغه پوښتنې کېږي ستاسې هغه باید ستاسې خپل تحلیل یعنې هغې کې د کاپي پیسټ اجازه نشته. تاسې دغه ټوله مطالعه کوئ د هغه پر اساس باندې تاسې خپل تحلیل ولیکئ چې هغه څه شی دی. نو لوی توپیر هغه دا دی چې زموږ په ټولنه کې د لوست د تحقیق تشه ډیره زیاته ده. محصل ډیره تکیه په استاد کوي. د استاد نه توقع کوي چې هر شی باید د په صنف کې تشریح کړي. په غرب کې برعکس استاد فیسیلیټیټور دی. محصل ته چې کله لیکچر ورکړي محصل خپل مسؤل دی چې مطالعه وکړي، زده کړه وکړي او بیا بیرته راشي امتحان کې. تاسو د دواړو تجربې لرئ. ما خپل جدا خپل شاهد د دې ثانیو لیسانس مې په یوې رشتې کې کړی، ماسټري مې په بلې رشتې کې وکړه. ماسټرۍ کې خو یو څه ښه ماخذونه وو، ولې په لیسانس کې مونږ ته تقریبا 40 یا 50 کاله مخکې هغه زاړه کاریکولم زاړه څه چې وو هغه یې په مونږ باندې تدریسول. حتی مونږ د استاد سره بحث نشو کولی. که بحث مو ورسره کولو راته به یې چې څه زه درته وایم هغه به منې. دغسې یو حالات دغسې په اکاډمیکو ساحو کې داسې بندیز زمونږ د راتلونکي زمونږ د ټولنې دپاره څومره په ضرر دی، څومره پاتې کېږو له نورې دنیا نه. فعلا چې په کوم شکل باندې دا تعلیمي نظام روان دی نو فکر نه کوم چې را روان 50 کاله هم موږ نړۍ سره یو ځای شو. زه تاسو یو ساده بیلګه وړاندې کوم. یوه ورځ ما په صنف کې یو پریزنټیشن درلوده. دا د غربت په اړه یو ځانګړی پریزنټیشن و چې په افریقا کې په څه شکل باندې غربت رامنځته شوی، ستونزې او لاملونه څه دي. نو کله چې زه ودرېدم پریزنټیشن ته نو ما ویل چې ما خو یو خپل خواته نه کوشش کړی، خو چېرته چې بند شم زه به د استاد نه پوښتنه کوم. نو زموږ استاد به زموږ ملتیا کوي. نو زما استاد ما ته وایي چې دغه دی دا زما د تخصص برخه نه ده، نن به موږ تا نه زده کوو، ستا د تحقیق ستا د تحلیل به موږ زده کوو چې ته غربت ته په کومه سترګه ګورې افریقا کې. یعنې زما دپاره دا ډېره جالبه وه چې داسې یو زما استاد عادي استاد نه و. دا هغه څوک و چې په آکسفورډ پوهنتون کې تدریس کړی، اسټرالیا نه دکتورا اخیستې، او که چې کله د ده سي وي ما وکتله 4-5 ورقه د ده په سي وي کې تنها د ده مقالې وې چې هغه خپاره شوي وو. اما زما استاد نه دی، هغه ماته وایي چې زه خو اوس هم نه پوهېږم. یعنې دا باور کول چې موږ نه پوهېږو، موږ زده کړې ته اړتیا لرو، فقط دغه باور کول کلونو زحمت ته اړتیا لري. له بده مرغه زموږ ستاسې په ټولنه کې دغه شی نشته. موږ یو بند علمي یا زده کړیز ماحول لرو چې په هغه کې دا دی چې مثلا دغه کتاب د دغه 15 ټکي دي دا باید زده کړې، د ده نه پورته نه به استاد نه پوښتنه کوې. امتحان کې به ټکي په ټکي زده کوې، همدغه شی که دې ښه ولیکه نو هلته بیا برعکس داسې نه ده. هلته برعکس دا ده چې تا ته اجازه درکول کېږي چې ته باید تحلیل. زما د پوښتنې دویمه برخه دا وه چې زموږ د ټولنې دپاره څومره په ضرر تمامېږي. هغه دا ده چې همدغه لوی لامل دی چې کله تاسې خواله رسنیو کې وګورئ، زموږ په خواله رسنیو کې چې کله یو څوک یو موضوع باندې ولیکي تاسې وګورئ همیشه هغه دوستان یې هغه نایس ورته لیکي، ډېر ښایسته زړه پورې. تاسې به خال داسې یو کمنټ وګورئ چې د سره بحث وکړي. زموږ په ټولنه کې دغه د بحث کلتور چې نشته، زموږ په ټولنه کې دغه د تحلیل او د نوې خبرو هغه تشه چې ده، دغه یو لوی لامل دا دی چې زموږ په تعلیمي نظام کې اجازه نه ورکول کېږي چې ستاسې فکر پراخه شي، تاسې هره موضوع باندې پوښتنه وکړي. هلته استاد خپله وایي چې که زه غلط وایم ما ته ووایي. برعکس دلته استاد وایي چې پوښتنه به نه کوي، ډېر بحث به نه کوي، بې ځایه پوښتنه به نه کوي. نو دا همدغه باعث دی چې زموږ په ټولنه کې دغه فکري انکشاف مخه نیولې ده. ډېره مننه رحیم صاحب ستاسو له خوږو مسلکي او منظمو خبرو څخه. د خپرونې په دې برخه کې لږ دمه لرو. قدرمنو لیدونکو له دمې وروسته بیرته راګرځو د رحیم صاحب منظمو خبرو ته.
هم ستړي مه شئ خوږو زړه ته راتېرو لیدونکو د اروند لیدونکو د سبا تلویزیون لیدونکو راسره شعیب احمد رحیم صاحب دی. تاسو د ده خوږې مسلکي خبرې اورئ. رحیم صاحب، افغان محصلین باید څه وکړي چې د فراغت نه وروسته په مارکیټ کې یا ځان ته کار برابر کړي یا د کار زمینه ورته برابره شي؟ زموږ زیاتره محصلین دغسې دي چې فارغ شي بیا هم کرچی چلوي، بیا هم کلنډري او ډیروري کوي، بیا هم بهر ته سفر کوي، بیا هم د قاچاق په لاره بل ملک ته ځي. ولې ماسټري کړې وي، لیسانس یې کړی، خو دوی مارکیټ ته لاسرسی نه لري چې دوی په مارکیټ کې کار وکړي. دلته دوه موضوعګانې دي. یو دا ده چې کله تاسې د پوهنتون نه فارغ شئ، تاسې سند لرئ او که نه تاسې واقعا زده کړې کړي، ستاسې په علمیت کې څه بدلون راغلی. کله چې تاسې پوهنتون کې زده کړې کوئ، بالخصوص خصوصي پوهنتونونو کې یا نورو پوهنتونونو کې په یو نه یو شکل باندې خلک فارغ شي، خو هغه فراغت په دې معنی چې تاسې فقط سند لرئ. اما دا دی چې کله تاسې یو انټرویو ته ځئ او چېرته غواړئ وظیفه ترلاسه کړئ، ستاسې په شان په زرهاو نور دي چې هغه دا سند لري. نو په دغسې یو محیط کې زه ولې تاسې انتخاب کړم؟ زما خپله زه چې خپله کله مرکې ته د وظیفې دپاره مرکه د چا نه اخلم، زه پوښتنه کوم، یا خپله که چېرته زما انټرویو وي زه ورځم، نو زه ځان نه پوښتنه کوم چې دوی باید ما ولې انتخاب کړي. دا پوښتنه ځان نه کوم. همداسې جانب مقابل نه بیا زه کوم چې مثلا زه تا ولې باید انتخاب کړم؟ والا زه سند لرم. نو سند خو په زرهاو خلک نور هم لري، بیا ولې تا انتخاب کړم؟ مهمه دا ده وبخښئ، کله چې موږ د محصل په حیث باندې په پوهنتون کې زده کړې کوو، په هغه وخت کې ډېره لازمه ده چې موږ کوشش وکړو چې دغه زما د پوهنتون همصنفیان چې زما رقابات دوی سره نه وي. زما رقابت د ګوتو په شمېر هغو خلکو سره ده چې هغوی په دې مسلک کې ځان اوج ته رسولی. زه خپل محصل ته، خپل شاګرد ته په صنف کې وایم چې ستاسې د فراغت معیار دا نه ده چې سند لرئ، هغه دا دی چې تاسې وګورئ چې کله تاسې اول سمستر کې راغلي وئ څومره کتابونه م لوستل، آخري سمستر کې چې تاسې فارغېږئ تاسې اوس څومره کتابونه لولئ. که چیرې ستاسې دغه د لوست کچه واقعا په هغه کچه یي، په هغه سطح باندې رسېدلی چې تاسې فکر کوئ چې په دغه مسلک کې تاسې ځان ورسوو، نو تاسې په دې فکر وکړئ چې کله تاسې مرکې دپاره ځئ نو تاسې د هر بل چا په شان نه یاست. تاسې هغه څوک یاست چې په دغه مسلک کې ژور مطالعه کړي، خپل یو تحلیل، خپل یو ځانګړی فکر لري. نو چې کله 100 کسانو کې تاسې یو کس په دغه شکل باندې مخکې راځي، نو اول زه ورته وایم چې دغه هلک یا دغه ځوان باید انتخاب شي. نو مهمه دا ده چې موږ خپل په پوهنتون کې دغه 2 3 4 کاله په دغه شکل باندې تیر کړو چې زموږ دغه تحلیل، زموږ هدف باید دا نه چې زه نوي نمرې واخلم، هغه خو چې سلایډ زده کړې بیرته ورته ولیکې بیا د هغې نه هم نوي نمرې درکړي. خو مهمه دا ده چې آیا ستاسې فکري علمي پوهه لوړه شوې ده او که نه. دوهمه دا ده چې موږ باید مسلکي انګریزي زده کړو، ځکه چې خپلې مورنۍ ژبې تر څنګ په بازار کې اړتیا دی ته ده چې تاسې باید په انګریزي ژبه باندې پوه شئ. دوهمه اهمیت د انګریزي ژبې دا هم ده چې کله تاسې زده کړې کوئ څومره کتابونه به ژباړل شوي، څومره کتاب ژباړل شوي کتابونه بیا په ګوګل وي. خو که تاسې په ژبې باندې حاکمیت لرئ، ګوګل ته کښېنئ، په هره موضوع باندې په زرهاو ماخذونه تاسې درکوي چې تاسې نه زده کړه وکړئ. نو کله چې تاسې فارغېږئ ستاسې د تحلیل د فکر ساحه به ډېره پراخوي. نو که تاسې په دغه شکل باندې خپلې زده کړې کوئ، نو فراغت نه وروسته په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسې به یو بریالی کاري، مسلکي او شخصي ژوند ولرئ. ډېره مننه رحیم صاحب. د تدریس تر څنګ نور کوم مدني فرهنګي فعالیتونه هم کوئ؟ څو دریځونه موږ پیل کړي دي چې کوشش کوم چې هغه امکانات، هغه تشه چې زه په ټولنه کې ګورم تر خپل وسه هغه ډکه شي، چې په دې کې یوه هڅه زموږ دا ده چې زموږ ستاسې ځوانان هغه نشي کولی چې بالعموم په ټولنه کې فعاله رول ولوبوي. مثلا دوی د خلکو په مخ کې نشي غږېدی، دوی د خلکو په مخ کې چې کله ودرېد په موضوعګانو باندې تحلیل نشي کولی. بل دا دی چې زموږ ستاسې ټولنې کې ډېری خلک خپل 2 3 ملګرو ته محدودوي. نو بیا موږ یو حرکت لرو، یو دریځ لرو چې هغې له لارې موږ کولی شو چې ځوانان دلته راټولیږي، هره پنجشنبهګي بیا دغلته دوی راټولیږي او په دغه ټولنه کې دوی یو ځوان غونډه چلی، بل ځوان تحلیل کوي، او په دغه 10 15 یا 13 ځوانان چې کله راټولیږي دوی خپلو کې سره بلدیږي، خپلې تجربې سره شریکي. نو یو زموږ په د دې هدف دپاره یو بهیر دی چې هغه د نورو همکارانو سره په ګډه موږ کوشش کوو چې خپل وخت ورته ځانګړی کړو تر څو دغه ځوانانو سره موږ دغه زموږ د کدرونو او هغه ځوانان، تنکي ځوانان چې اوس ورو ورو راپورته کېږي، د دوی ترمنځ دغه واټن د منځه لاړ شي او دوی زده کړه وکړي. د ده تر څنګ زموږ یو بل حرکت ورته وایي یا دریځ ورته وایي زموږ چې هغې له لارې نه موږ کوشش کوو
چې د نړیوالو بورسونو ته ځوانان تشویق کو او هغه ځوانان چې په بېلابېلو مثلا د شیفنینګ په بورس کې تللی یم کله چې دغه بورس وخت راورسیږي نو زه ځم ځوانانو سره خپله تجربه شریکوم په کوم شکل باندې باید دوی اسناد تیار کړي په کوم شکل به کومې اړتیاوې دي بیا په دې کې دوه رقم ځوانان دي یو هغه ډله ځوانان دي چې دوی چمتو دي چې سږ کال ورته بعضې محصلین دي چې شاید 2 کال پس چمتو شي اما 2 کال مخکې هغه پوهېږي چې انګریزي باید زده کړم باید دغه برخو کې زه فعالیت ولرم نو دغه بیا د ده باعث کېږي چې ډېری ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونو نه ګټه پورته کړي د دې تر څنګ اوس ورو ورو زه یوټیوب باندې خپل فعالیت ما پیل کړی ځکه چې که زه صنف کې درس ورکوم یو نفر دپاره یو نفر ته یا شپېته اویا نفرو ته زه درس ورکوم یوټیوب د لارې نه اوس زما دا پروګرام دی چې زه دغه اقتصاد په برخه کې هم پښتو هم انګریزي ژبه کې زه د خپل لیکچرونو لړۍ پیل کړم تر څو ځوانان وکړی شي چې د هیواد او د نړۍ بېلابېلو کونجونه په خپله مورنۍ ژبه کې او هم په انګریزي ژبه کې د اقتصاد مضمون بېلابېل پیچلي موضوعګانې زده کړي. ډېره مننه استاد. تاسو مخکې خبرو کې هم ویل چې زموږ په ټولنه کې د بحث کلتور ډېر نه دی مروج او اوس هم په خپلو خبرو کې ویل چې زه د یوټیوب له لارې غواړم چې هیوادوالو ته یا ځوانانو ته خدمت وکړم او اوس وخت کې یوټیوب هم خلک ګوري خو زیات لاسرسی چې دی که ماشوم دی که سپین ږیری دی که هغه ده چې په مېرمنو کې هم زیاته برخه یې فیسبوک ته لاسرسی لري نشئ کولی چې ټولنیزو رسنیو خصوصا د فیسبوک له لارې په دغو برخو کې تدریس شروع کړئ او ځوانان راټول کړئ ځکه چې هر سړی لاسرسی ورته لري. یوه برخه باید دغه هم وي کله چې یوټیوب ما ځکه نوم یاد کړه ځکه چې په یوټیوب کې زه کولی شم خپلې ویډیوګانې ډېر په منظمه شکل باندې د یو تلویزیوني چینل لکه د سبا تلویزیون چینل ته که زه لاړ شم زه کولی شم بېلابېلې خپرونې وګورم بیا زه کولی شم چې همدغه ویډیو کلیپونه زه فیسبوک ته پورته کړم او فیسبوک له لارې نه دغه ځوانان ورته مخه وکړي خو زه غواړم چې ډېر ځوانان تشویق کړم چې فیسبوک پر تر څنګ ټویټر او هم یوټیوب ته لاسرسی پیدا کړي ځکه چې په فیسبوک کې تاسې هغه څه ګورئ چې زه شریکوم اما په یوټیوب کې د بېلابېلو موضوعګانو دپاره چینلونه چې تاسې ته لیکچر درکوي کلیپونه دي همداراز زه ډېر ټینګار په دې کوم چې د فیسبوک پر ځای تاسې ټویټر ته مخه کړي فیسبوک او ټویټر ترمنځ لوی توپیر دا دی بیا ما خبر بحث ته راځي چې موږ که زه په فیسبوک یوه خبره کوم نو دا هغه خلکو ته رسېږي چې ما پېژنې زما انډیوالان ملګري زما غلطه خبره په هغوی خلی کېږي په ټویټر کې داسې نه ده په ټویټر کې چې زه خبره کوم زما خبره په میلیونونو خلکو ته رسېږي او په دې کې چې هر څوک زما خبره خوښوي یا یې نه خوښوي دا ما سره بحث کوي نو زه خپل هغه بند چاپېریال نه راوځم نړیوالو سره په اړیکه کېږم نو زه بیا وایم چې فیسبوک هم ورسره خو ورسره تاسې کوشش وکړئ چې ټویټر او یوټیوب نه هم په بشپړ توګه ګټه پورته کړئ. ډېره مننه استاد. یوه بله خبرې د خوږې دي بار بار نوره موضوعات را یادېږي غواړم په دغو بحث در سره وکړم. خپله د هر انسان تاسو به خپله هم ځان ته یو پلان لرئ یو هدف لرئ یو موخه به لرئ خصوصا د پلانګذارۍ په اړه که لږ راسره وغږېږو یو انسان یا یو استاد یا یوه ټولنه د ټولنې یا د استاد پلانګذاري د هغه په بریالیتوب کې څومره اغېزه لري؟ ډېره مهمه پوښتنه مو وکړه او زما په خیال زما په ټولنه کې چې یوه لویه تشه ده د پلان نه زه تاسې یو لنډ مثال درکړم بیا غواړم چې بشپړ ځواب ته راشم. زما ډریور دی د دفتر هغه سره ما یو څه موضوعګانو باندې بحث کوو نو زما ډریور وایي چې ما ورسره دغه د پیسو سپما په اړه ورسره وغږېدم زما دپاره ډېره جالبه وه چې زما ډریور ویل چې زه په دې نه پوهېږم چې دا پیسې څرنګه سپمیږي یعنې دا ډېره شاید بعضې خلکو ته ډېره ساده موضوع معلومه شي. اوس دا خو تا ته ډېره ویلي یا تا زمونږ ماسټران هم په دې نه پوهېږي چې څنګه پیسې سپما نشي کولی او د هغو جملې نه د هغه د یو څه چې کم زده کړې کړی شاید زه هم شاید نه پوهېږم که نه عموما دغه ستونزه دی دا هغه د پلانګذارۍ برخه ده چې مثلا زما پیسې کله چې راځي څومره یې زه وساتمه څومره یې زه راتلونکي ستونزو ننګونو یا هغو ستونزو دپاره زه کېدم چې زه یې نه ګورم څومره پیسې ځانګړي مثلا که یو پلار دی هغه بچیان سبا اړتیاوې لري چې درس ووایي مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته ووایي نو دغه د پیسو سپما یو منظم پلان ته اړتیا لري د هغې تر څنګ ځوانان ډېری ځوانان مثلا دوی چې کله پوهنتون شروع کړي اوله ورځ باندې ډېر ښایسته منظمه پلان جوړ کړي په ورقه مخې ته کښېږدي کتابونه سر په سر کښېږدي صافي مافي کې ښه منظمه جوړ کړي بیا ورو 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 دغه
دغه اوله ورځ چې دوی کله دا سکیجول جوړ کړي نو یا سبا نه شروع کیږي یا یو هفته پس شروع کیږي. ډېرو ځوانانو ته دغه سبا او یو هفته پس ورځ نه راځي او دا پلان په خپل ځای پاتې شي. ډېره مهمه ده چې موږ هر انسان خپل په ژوند کې یو ارمان ولري، یو خوب ولري. ډېری خلک وایي چې ولا زه خو نشم جوړېدی. مثلا تاسې نن یاست ډېر تنکي شاعران به وي چې هغه به وایي چېرې زه نشم کولی شي زه هېڅکله د جیلان صاحب په شان یو خپرونه کې ناست یم، ځکه چې جیلان صاحب په دغه موضوعګان ډېر پوهېږي، زه نه پوهېږم. اما دا کله چې تاسې ارمان لرئ تاسې باید یو پلان ولرئ چې مثلا که جیلان صاحب دلته را رسېدلی هغه به یو څه ستونزې ګاللي، هغه به یو څه مطالعه کړي، یو څه زده کړې به کړي تر څو دې ځای ته ورسېږي. نو زه باید ځان ته یو پلان ولرم چې آینده 5 کاله کې زه هم په دغه چوکۍ ناست اوسم په کوم ځای باندې چې جیلان صاحب ناست دی، یا مثلا په خپله ټولنه کې مثلا د کاکا زوی ماما زوی دوی سره سالم رقابت دا دی چې هغه په ټولنه کې په پوهنتون کې لومړی مقام ترلاسه کړي یا هغه خپل مسلکي ژوند کې ډېر بریالی دی. نو زه څنګه کولی شم چې هغه په شان او یا د هغه نه مخکې ووځم؟ نو د هغه دپاره زه باید یو منظمه پلان ولرم. مثلا هغه انګریزي زده کړې زما نه ده زده، هغه خپل وخت ډېر زیات وخت په مطالعې کې مصرفوي، زما په ملګرو سره دوستانو سره بې ځایه مصرفېږي. هغه کمې تلویزیوني خپرونې ګوري چې زه هم باید وګورم. د هغه مدني فعالیتونه څه شی دي چې د باعث شي د شخصیت کې ښکلا راشي، ښایست پیدا شي. نو دا دی چې دغه کارونه تعقیبول، دغه زده کړه کول، بیا هغه خپل یو شخصیت خپل فکر سره سم جوړول دې ته اړتیا لري چې تاسو یو منظمه پلان ولرئ تر څو مثلا زه اوس وایم چې 5 کاله وروسته زه باید چیرته ورسم، زه چې کله 40 کلن شم زه باید چیرته واوسم، زه چې کله 45 کلن شم چیرته واوسم، زه چې کله ولسمشر سټیج کې ته راووختم تقریبا 2000 ځوانان په تالار کې نو ولسمشر چې سټیج وختم سړي مې شمېر سره وکړله نو ولسمشر غوښتل ما سره خبرې وکړي. ما ورته ویل چې څه فکر کوې؟ زه دا فکر کوم چې تل مې ستا نه زده کړه کړې ده، ستا نه مې روحیه اخیستې، خو زه غواړم تا نه مخکې شم، ستا نه باید ډېر پرمختګ وکړم. اوس چې کله زه دا خبره کوم دا په دې معنا چې یو فلمي خبره کوم او ځان خوشحالوم نه، زما په ذهن کې دا شته چې ولسمشر کله په جان هاپکن پوهنتون کې تدریس کوو هغه به څومره مطالعه کوله. هغه نن یو چې 80 کلن سړی دی هغه څومره مطالعه کوي، څومره تحلیل کوي، څومره زحمت وباسي، په څه شکل باندې خپل ژوند عیاروي. هغه پروسو نه که زه تېر شم زه هم کولی شم چې په ټولنه کې یو اغېزناکه شخصیت جوړ شم. ډېره مننه رحیم صاحب له خوږو خبرو. قدرمنو لیدونکو بیا هم لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته راګرځو اړوند خپرونې ته. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، که خوښه مو وي او را سره خوشحال وای نو تر خپرونې پایه پورې را سره اوسیږئ. جبري کوو نه چې موږ سره یې وګورئ چې شی وکړئ چې شی وکړئ. خپرونې نه خوند اخیستی شئ، ګټه اخیستی شئ، زده کړه کولی شئ. نو دا موږ دا تاسو او دا د رحیم صاحب خوږې او مسلکي منظمې خبرې. رحیم صاحب څه شي سره ډېره مینه لرئ؟ کومه برخه کې؟ په هرې برخه کې چې ټوله کې زه چې ډېره مینه لرم، شاید دغه د یو وخت سړی فکر نه کوي چې ما ژوند نه تېرېږي، خو دا ورو ورو چې دا ژوند د 5 شپږ اووه 37 نه بره شي نو دا ژوند سره د سړي مینه ډېره زیاتېږي. د هغه په دې معنا چې ورو ورو سړی احساس کوي چې بالخصوص چې کله ته وګورې چې یو څوک مثلا په بستر په مرګ کې پروت دی، هغه خلک کس نه پوښتنه وکړي چې ژوند یعنې څه، نو هغه وخت سړي ته احساسېږي زموږ ژوند زموږ وخت ډېر قیمتي دی او ژوند سره واقعا ډېر زیات مینه لرم. ډېر خفګان شاید یو علت دا هم چې زما په وطن کې هر دویمه ورځ خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو کس د جنت په تمه باندې خپل ځان انفجار کړي، ورسره ډېر کورنۍ له منځه لاړ شي. ژوند سره ډېره مینه لرم، خپل کورنۍ سره ډېره مینه لرم، خپل ورور سره، مور سره، ورونو سره، خویندو سره ډېره مینه لرم او د ټولو ترڅنګ خپل وطن سره مینه لرم. ژوند کې مې ایډیال څوک دی؟ ایډیال شخصیتونه خو ډېر دي
خو دغسې یو څوک چې تاسو ترېنه ډېر هغه یو متاثر شخصیت چې ما ډېر د نږدې نه لیدلی ما ترې ډېره زیاته زده کړه کړې ده. زما مشر ورور دی، زما لالا دی مشتاق رحیم. زه فکر کوم چې زه یو خوشبخته خلکو نه یم چې زه په خپل کور کې آیډیال لرم. بله آیډیال چې زه لرم په کور کې هغه هم زما په کور کې زما مور زما آیډیال ده. یعنې زه اکثره خلکو ته وایم چې اقتصاد به ما د پوهنتون د تیوري به ما کتابونو کې زده کړي، خو دا چې اقتصاد عملا څنګه پلی کېږي دا ما خپل مور نه زده کړي. کله چې موږ یتیمان پاتې شو، پلار مې وفات شو، زموږ دغه عاید ډېر کم شو. په هغه سختو شرایطو کې چې زما مور په کوم شکل باندې پیسو سپما، د پیسو پانګه اچونه او همداراز پلان جوړول، هغه پلانونو سره سم بیا دغه پیسې مصرفول، زما په خیال که زه اکثره دوستانو ته یم که زما مور چیرې د افغانستان د اقتصاد وزیره شي نو تاسې باور وکړئ چې راته 15 کالو کې به د دې هېواد دغه بېوزلي له منځه لاړه شي. ځکه چې هغه ښځه چې کله مکتب ته نه ده تللې، هغه په دومره سختو شرایطو کې په دومره کمو امکانات باندې زما په کورنۍ کې موږ 15 ورونه خویندې یو. موږ تقریبا په 15 کې 4 د هېواد څخه د باندې زده کړې کړي دي. په عین حال کې 15 واړه لیسانس پړاو تکمیل کړی دی. په داسې حال کې چې ما ډېر خلک ولیدل چې شتمن هم وو، امکانات یې هم درلود، مکتبونه یې هم نه دي خلاص کړي. نو زما دپاره زما په کورنۍ کې دغه 2 کسان چې دي زما دپاره واقعا آیډیال دي او د دوی نه زه عملي ژوند کې، مسلکي ژوند کې زده کړې کوم. خپل د مور هغه نظرونه، هغه پالیسیانې چې د کور دپاره درلودې، زه اوس په خپل دفتر کې، په خپل لیکنو کې، په ټولنه کې زه افغانستان دپاره کاروم. ډېره مننه استاد. بیا هم د اقتصاد خبره موږ ته یوه بله پوښتنه په ذهن کې راوګرځېده. چا نه چې پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې په علمي برخه کې، خصوصا په اقتصاد برخه کې، همداسې په نورو کې هم داسې ستونزې لرو. په اقتصاد کې موږ اثار، کتابونه، مقالې ډېرې کمې لرو، همداسې په نورو برخو کې. تاسو چې په دې برخه کې برلاس یې، مطالعه مو کړې، زده کړې مو کړي دي، تجربه لرئ، حتی په خپله مو ویل چې مقالو مو جایزې اخیستې دي، څه مو کړي دي؟ کوم اثار مو لیکلي دي یا یې لیکئ یا تر پلان لاندې مو دي؟ فعلا خو یوه زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ یو لوستونکي ټولنه نه یو. دا زموږ لویه ستونزه ده. شروع کې هم موږ کله چې محصلونو بحث کول، موږ یو لوستونکي ټولنه نه یو، موږ لوستل نه کوو. مثلا که چیرې تاسې په فیسبوک باندې یو څه شی ولیکئ او د یو پیراګراف نه زیات یې څوک یې نه لولي، په دې مطمئن اوسئ. زه اکثره یو جالبه تجربه خلکو سره شریکوم. په روژې میاشت کې دغه خلکو دغه د نرخونو لوړوالي په اړه ډېرې ګیلې کولې. زموږ ایمان خراب دی او موږ ښه مسلمانان نه یو ځکه لوړ. ما په دې باندې یو څه تحقیق وکړ، یو 2 ورقې مې ولیکلې، یو ډېر معتبر ځای نه هغه خپور شو. نو د موضوع عنوان و چې په روژه کې د خوراکي توکو نرخونه ولې لوړېږي. نو زما توقع دا و چې په دغه 2 ورقو کې ما ماخذونه او ډېر تحلیل، مادګوټ تحلیل نه وروسته یو څه ولیکل. نو زما فکر دا و چې خلک به دا ولولي، بیرته به دوی ځواب واخلي. جالبه دا و چې هغې کې هغه څومره کمنټونه چې ما وکتل، خلکو زما مقاله نه وه لوستې، دوی عنوان لیدلی و، د هغه عنوان په ځواب کې دوی خپله ځواب لیکلی و. د په ځای د عنوان او د دوی کمنټ ترمنځ زما لیکنه ولولي، دوی نه ده لوستې. نو چون موږ لوستونکي ټولنه نه یو، موږ لیکل نشو کولی. شرط دا ده چې تاسې باید ولولئ بیا لیکل وکړئ. همدغه ستونزه ده چې موږ مطالعه نه کوو، لوستونکي ټولنه نه یو. څه باید وکړو؟ څه روشونه شته؟ څه میتودونه شته؟ څه شی شته چې هغه موږ زموږ ټولنه، خصوصا زموږ ځوانان، خصوصا زموږ محصلین د زده کړو یا د مطالعې دپاره وهڅوي؟ دا ده چې کله تاسې ولولئ نو طبیعي خبره تاسې لیکل کوئ. کله چې تاسې لیکل کوئ، تحلیل رامنځته کېږي، د ستونزو حل رامخته کېږي. زموږ نشته. حل لارې څه شی ده؟ د ټوله مهمه دا ده چې موږ تاسې په اوله کې دغه فکر، دغه بیداري پیدا کړو. اول نه خپل کورونو نه، مثلا پلار، مور، ورونه، خویندې، کشران، مشران، موږ ټول په خپل کور کې یو بل وهڅو تر څو کتاب سره، لوست سره، تحقیق سره، تحلیل سره مینه پیدا کړو. دوهم پړاو دا دی چې موږ په ټولنه کې د دې ترویج لپاره د مطبوعاتو نه کار واخلو. په مطبوعاتو کې د کتاب په اړه بحث، د کتاب د لیکنو په اړه بحثونه باید ډېر زیات عام شي تر څو خلکو کې دغه مفکوره، دغه فکر پیدا شي. د دې لپاره موږ کولی شو چې بېلابېلو تلویزیونونو لارې نه هغه سیالۍ په لار واچو چې لوستونکو ته موږ ډالۍ ورکړو، لیکونکو ته موږ ډالۍ ورکړو. بالاخر دا د دې باعث کېږي چې ځوانان
رابیدار شو، دوی مطالعې ته مخې کړي. تر ټولو مهمه دا ده زما په خیال د یو ځوان په حیث که څوک دغه خپرونه ګوري غواړي چې واقعا لوستونکی شي، اول خو دا ده چې دی باید د خپل د جیب د سپم شوي پیسو نه یو څه مصرف په کتاب وکړي. دا وګوري چې څومره په کتاب لګي. دوهم هغه خلکو سره ناست و پاسته وکړي چې هغوی هغه یو ځانګړې برخې، مثلا زه غواړم چې اقتصاد په برخه کې خلکو سره ناسته پاسته بحث خبرې ولړم، تر څو چې کله زه سست شم مطالعه نه کوم دوی ته وګورم ما کې هغه روحیه پیدا شي. نو کله هغوی ما ته ګوري، کله زه هغوی ته ګورم. نو دغه ډلې موږ جوړ کړو، په دغه ډلو کې د لوستلو دغه ترویج موږ وکړو. دوهم بل دا دی چې پوهنتونونو کې موږ باید محصلین تشویق کړو تر څو دوی مطالعه وکړي، دوی کتاب ولولي. بالاخر به موږ وکړی شو چې په ټولنه کې ښه لیکوالان ښه تحلیلګر ولرو. ډېره مننه استاد. نن سبا چې په افغانستان کې هر چا نه پوښتنه وکړي په سیاست باندې غږیږي، که ماشوم دی که ښځه دی که سړی دی که هر څوک. تاسو به هم سیاست لوستی وي، بهر کې مو زده کړې کړي، دلته هم مختلفو نهادونو سره اړیکې لرئ، غونډو کې برخه اخلئ، تدریس کوئ، مختلفو یو نه یو ډول سیاست نه متاثره. که لږ او اقتصاد هم په عین حال کې لوستلی دی، وخت د خپرونې هم کم دی، که لږ راته د سیاست او د اقتصاد په اړیکو وغږیږئ. ښه، ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. په ځانګړي ډول که د افغانستان وضعیت ته لاړ شو، سیاست او اقتصاد خپلو کې تړل شوی دی. کله نه کله داسې کېږي چې دغه اقتصادي وضعیت ښه کېدل د ده باعث کېږي چې په سوله راشي، سیاسي او اقتصادي سیاسي او امنیتي ثبات رامنځته شي. کله نه کله دا سیاسي وضعیت ښه کېدل د ده باعث کېږي چې اقتصاد ښه شي. نو خپلو کې لازم او ملزوم دي، تاسې نشئ کولی. ځکه زه چې همیشه لیکل کوم، ما ته خلک وایي ته په اقتصاد لیکل کوې، زه ورته وایم زه په پولیټیکل اکانومي لیکل کوم، سیاسي اقتصاد باندې لیکل کوم. ځکه چې اقتصاد او یا سیاست دا خپل نظر نشم، زه خپله شخصا نشم جلا کولی. کله یو اقتصادي موضوع راواخلم سیاسي اړخ نه پې بحث کوم، سیاسي اړخ راواخلم اقتصادي اړخ نه پکې بحث کوم. نو مهمه دا ده چې دغه دواړو باندې موږ باید تخصص په یو کې، او زما تخصص سیاست نه ده، زما تخصص اقتصاد ده، خو زه په عمومي ډول باندې کوشش کوم چې په سیاست ځان پوه کړم. نو سیاسیون هغه خلک ځوانان چې سیاست لولي هغوی باید کوشش وکړي چې تخصص یې هغې خو په اقتصاد باندې باید په اساساتو باندې اقلا پوه شي. ډېره مننه استاده. خبرې دې خوږې دي، وخت د خپرونې هم د پای شیبو ته رانږدې شوی دی. زړه مو غواړي ډېر بحث در سره وکړو، ډېرې خبرې درنه واورو، زده کړه درنه وکړو. تر دې ځایه به یو څه مسلکي بحث مو سره وکړو. د اخري پوښتنې به سره وکړو. استاد کله چې وزګار وئ څه کوئ؟ کله چې ډېر زیات زه وزګار یم، ما ځان ته ډېر زیات هغه آپشنونه یا لارې ایښي دي. مثلا دا دی چې کتابونه ښه ډېر لرم، کتابونه ګورم. په یوټیوب کې هغه ځایونه د تفریح ما پیدا کړي چې هم زما زده کړه وشي او هم زما پیسات تیر شي. همداراز کور کې ما ته خوند راکوي چې خپل کورنۍ غړو سره زه وخت تیر کړم. همداراز چې طبیعت مې ډېر زیات ښه لیکل کوم په خاري فارغ وخت کې. زه چې کله یوازې یم یا په کور کې یم په تنګېږم، نه ما ځان ته بېلابېل هغه فرصتونه پیدا کړي چې هم مې زده کړه وشي، هم مې شخصي پرمختګ وشي او هم مې وخت ډېر په خوشحالۍ تیر شي. ځکه ژوند ډېر محدوده دی. ژوند خو کم د محبت لپاره که څنګه باید کم دی که نه د محبت لپاره هم هغه تاسې په شاعران پې ډېر ښه پوهېږي. زه دلته ډېر بحث نه کوم، زه خپرونه بیا بلې خواته ځي. په هر حال وخت خپرونې د پای شیبو ته راورسېدو. استاد آخري پوښتنه که راته ځواب کې هغه څه دي په ژوند کې چې کړي مو دي ډېر پرې ویاړ کوئ، پرې خوشحاله وئ، د زړه له تله ایماني وجداني پرې خوشحاله وئ؟ زما په خیال ډېر کارونه به وي، خو هغه څه چې واقعا زه فکر کوم زه پرې ډېر نه پوهېږم. ډېرې موضوعګانې دي، ډېره سخته پوښتنه مو وکړه. بیا تاسې وایئ چې آخري پوښتنه ده، ساده راووایئ چې ډېره ساده پوښتنه ده. څو شیونه چې زه پرې ډېر خوشحاله یم. مثلا په 2009 کال کې چې کله ما رقابت کې زما مقالې دغه ایوارډ وګټو، نو زه ډېر خوشحاله په دې وم چې په هغه سیمینار کې په افغانستان ډېرې نیوکې کې دلته یو ځوان افغان د دوی په منځ کې ودرېده او هغه د دوی په منځ کې دغه رقابت وګټو. په 2015 کې هم بیا هم خوشحاله وم چې ما وکړی شو چې په افغانستان کې ما وکولی شو چې په حیث د یو ځوان د یو افغان ځوان ما وکولی شو چې خپل د هیواد ته یو ویاړ راوړم. او د دې ټولو تر څنګ تر ټولو زیات خوشحاله دا یم چې زما کورنۍ چې په ما یې ډېر زحمت ویسته. کله چې زه کور ته لاړ شم، زما مور، ورور، نور خویندې، فامیل، چې کله هر کله زه داسې کار کوم چې دوی خوشحاله شي. مثلا زما مشر ورور ډېر په اسانه ما ته نه وایي چې ډېر دې ښه وکړه که نه. کله چې دغه خال ځینې چې واقعا ما ته
ډېر داسې حیرانتیا خبره چې ما ته ویل شي واقعا زه در باندې ویاړم. نو چې کله دوی راته ووایي زه بیا فکر کوم چې واقعا ما یو ډېر غټ کار و. نو دا هغه شیبې دي د ژوند. ډېره مننه استاده له راتلو نه مو له خوږو منظمو سیستماتیکو خبرو نه مو چې تر دې دمه راسره وئ او بیا هم وایي چې زړه مو نه کېږي چې خپرونه پرېږدو ځکه خبرې دې خوږې دي زده کړه درنه کېږي بریالیتوب درته غواړو که ژوند باقي و بیا هم راغواړو بیا هم په مختلفو موضوعاتو بحث در سره کوو انشاءالله تاسو نه هم مننه قدرمنو لیدونکو دا و زموږ اوسنۍ داروند خپرونه چې راسره شیب احمد رحیم او د ده منظمې خبرې د ژوند تجربې لاسته راوړنې مبارزې او د ژوند مختلفو برخو باندې بحث ورسره وکړو د ده خبرې تاسو واورئ هیله ده چې په ژوند کې ګټه ترېنه واخلئ تر بلې خپرونې چې بیا هم له یو بل اړوند سره له یو بل مخکښ انسان سره یو بل مخکښ شخصیت سره ستاسو په خدمت کې ستاسو دوست جیلانی جلان حاضرېږم تاسو په لوی او مهربان رب سپارم د یو څه لوړي ودان او نیکمرغه افغانستان په هیله